ولسي جرګې په عاجله توګه د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي څومره چې ژر کېدلای شي باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسي جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د بشري ناورین لامل ګرځېدلی او څومره چې ژر وځي دا به د افغانستان په ګټه وي. د ولسي جرګې د غړو په وینا افغانستان ته د امریکایانو په راتګ سره ترهګري او د نشه یي توکو قاچاق لا زیات شوی دی. دغو وکیلانو وویل څومره چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي ورسره جګړې هم زیاتیږي. د دوی په وینا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي نو باید نور ناټو او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په داسې حال کې د ولسي جرګې غړو د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن 2 ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال د سپټمبر تر 11 به ټول پوځیان له افغانستانه ووځي.